بشپړ خبرونو ته مو زه رسول صالح هرکلی کوم. د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جګپوړي پلاوي کابل ته راغلل او ټاکل شوې ده د اسلامي امارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناستو کې به د درې هیوادونو ترمنځ د ننګونو هوارۍ لپاره د کړنلارو په اړه خبرې وشي. د دې وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې سفر کې به د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د اوسپنې لیک کې پروژې لپاره د ګډ امکان سنجۍ مطالعاتو د چوکاټ هوکړلیک هم لاسلیک شي. سیاسي چلونکي بیا له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا مهمه یادوي. له ازبکستان او پاکستان څخه یو لوړپوړی پلاوی د دې دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې د دغه پلاوي د بهرنیو چارو وزارت واکمل امیر خان متقي سره د همکاریو پیاوړتیا او د ګډو ننګونو هوارۍ د کړنلارو څېړلو په تړاو خبرې وکړي. یا د لوړپوړي پلاوي به لومړی د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په کوربتوب د سیاسي مشاورت درې اړخیزه ناسته ترسره کوي. په دې ناسته کې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي تفاهم، ډیالوګ او د ستونزو د حل لپاره په اساسي مسایلو خبرې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د دې پلاوي په جوړښت کې د ازبکستان د لیږد رالېږد وزیر او د پاکستان د اوسپنې پټلۍ وزیر هم حضور لري او په پام کې ده په ارګ کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان اوسپنې پټلۍ پروژې لپاره ګډ امکان سنجۍ مطالعاتو چوکاټ هوکړلیک لاسلیک کړي. د دې وزارت په وینا دغه هوکړلیک به د افغانستان د ټولګټو چارو وزیر، د ازبکستان د لیږد رالېږد وزیر او د پاکستان د اوسپنې پټلۍ وزیر ترمنځ لاسلیک شي. هغې وروسته به په ارګ کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د ټرانس افغان لویې پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه لاسلیک کیږي. دا پروژه به د افغانستان لخوا د پایدامي ښاغلی وزیر، د ازبکستان لخوا د ترانسپورت ښاغلی وزیر او د پاکستان لخوا د ریل پټلۍ ښاغلی وزیر لاسلیک کوي. په دې منځ کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا مهمه ګڼي. سفر وزرای خارجه ازبکستان و پاکستان و کابل و ملاقات شد با مقامات حکومت سرپرست افغانستان میتواند در قسمت مختلف جهت تحکیم مناسبات دوستانه تعامل با افغانستان، ارائه خدمات بیشتر و همچنان پروژه بزرگ اقتصادی مانند پروژه افغان ترانس صحبت‌های صورت بگیرد که البته مسئله پروژه افغان ترانس یک از پروژه‌های بزرگ تجارتی در منطقه می باشد. هرگاه افغان ترانس عملی شود به سود همه کشورهای زیدخل مانند کشورهای آسیای میانه، خود افغانستان و کشورهای جنوب آسیا میتونه تمام شود، چون هزینه ها را الا 40% کاهش میده و میزان داد ستود و انتقالات میتونه که حدود 20 تا 50 میلیون تن سالانه بوده باشه. پس میتونه به سود همه کشورهای زیدخل تمام شود. آمدن هیئت عالی رتبه پاکستان و همچنان از ازبکستان منظور مطالعه عمیق حرکت دادن یک پروژه منطقوی که ترانس افغان است. فکر میکنم که یک پروژه منطقوی است که برای ما هم در حقیقت زیاد مفاد میکنه، ولی با مو حرفی که جنوب آسیا را با آسیای میانه وصل میشه و ما تنها راه ترانزیتی چنین حرکتی هستیم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د اوسپنې پټلۍ پروژه د افغانستان لارې پاکستان ته د ازبکستان نښلولو لپاره د یوې ریل پټلۍ جوړېدو او د پاکستان سیندیزو بندرونو ته د مرکزي اسیا هیوادونو لاسرسي اسانتیا په موخه ترسره کیږي. سرپرست حکومت د اسلامي امارت لخوا په افغانستان کې د بریټانیا پخواني همکارانو د پیژندلو او نیولو اړوند راپورونه ردوي. د اسلامي امارت د بیان مرستیال وایي د اسلامي امارت رهبر د عفو په فرمان کې ټول شاملیږي او هیڅوک د تیرو کړنو او دندو له کبله تر تعقیب لاندې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې د بریټانیا دفاع وزارت لخوا د دې هیواد د یو شمېر پخواني همکارانو د اطلاعاتو له افشا کېدو وروسته ځینې اندېښنې راپورته شوې چې دوی ښایي په افغانستان کې ونیول شي. د اسلامي امارت لخوا په افغانستان کې د بریټانیا د مخکینیو همکارانو د پیژندلو او نیولو اړوند د ټلګراف وروستي راپور خپرولو وروسته سرپرست حکومت دغه راپورونه بې بنسټه بولي او هغه د وګړو خپلو کورنیو د ویرولو لامل بولي. د اسلامي امارت د بیان مرستیال وایي د اسلامي امارت د رهبر د عفو فرمان کې ټول شاملیږي او هیڅوک د تیرو کړنو او دندو له کبله یې تر استخباراتي تعقیب لاندې نه نیول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ټولو ته عمومي عفو اعلان کړی و. دغې عفو ټولو ته مسؤلیت ورکړی و. هیڅوک هم پر پخوانیو کړنو نه دي نیول سوي او نه هم څوک له دې امله څارل کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملړ د افشا کېدو وروسته د هغوی د څار او تعقیب راپورونه چې خپرېږي دا ناسم او غلط دي. استخبارات هیڅ اړتیا نه لري چې دغسې کسان چې ور له مخه هغوی ته عفو سوې ده وڅاري. ښاغلي فطرت دغه راز ویلي د هیوادونو د همکارانو ټول سندونه او اطلاعات د دفاع، کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست کې شتون لري او د بریټانیا له سیاسي اسنادو څخه کارولو ته اړتیا نشته. شنونکي هم په هیواد کې د اسلامي امارت تر خبر د فرمانونو پر پلي کولو ټینګار کوي. جایی که بحث درز معلومات همکارای سابقه بریتانیا مطرح است، یک نوع ایجاد تشویش برای مردم هست و یک چالش به امارت اسلامی افغانستان باید بگوییم که پنداشته میشه. امیدوار هستیم که عفو عمومی به شکل کامل تطبیق شود و هیچ کس آسیب نبینه و از این آزمون بزرگی که امارت اسلامی فعلا در او قرار دارد که تطبیق عفو عمومی است موفق بیرون شود. د بریټانیا د پخوانیو همکارانو د اطلاعاتو له افشا کېدو وروسته د بریټانیا په دولت کې ځینې لانجې رامنځته شوي دي او 4500 افغانان په پټ ډول بریټانیا ته لیږدول شوي دي. هغه برنامه چې دا مهال ځنډول شوې ده. د په ډاګه شویو اطلاعاتو په منځ کې د 19,000 افغانانو پورې اړوند سندونه لیدل کېږي چې په تیر کې له بریټانیایي ځواکونو سره همکاري لرله. د بریټانیا لومړي وزیر د وروستیو کې اعلان وکړ چې د دې اطلاعاتو د افشا کېدو مسؤلیت د بریټانیا پخواني دولت پر غاړه دی. د کډوالو چارو وزارت سرپرست وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخ ستنېدل د هیواد پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت اغیز کړی ده. مولوي عبدالکبیر په یوه غونډه کې د مهارتونو او دوی ته د کار زمینې برابرولو په مخه د ستانه شوو کډوالو د زده کړې کچې لوړولو لپاره د اړوندو بنسټونو پر اقدام ټینګار کړی دی. بل لور ته د ماشومانو د ژغورنې سازمان د راستنه شوو کډوالو په تیره بیا د ماشومانو له راتلونکي څخه په اندېښنې سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې د بیړني ګامونه اوچت کړي. په دې حال کې د هرات د مخابراتو ریاست له ایرانه ستانه شوو کډوالو لپاره د څه باندې 160,000 وړیا سیم کارتونو له ویشلو خبر ورکوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت واکپال د کارموندنې کمیټې نوبتي غونډه کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په پراخې راستنېدنې اندېښنه څرګنده کړې ده. مولوي عبدالکبیر په دې غونډه کې وایي له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدو د هیواد پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت اغیزه کړې ده. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې سازمان تازه شمېر ورکړی چې په جون میاشت کې له ایران څخه د افغانستان ته څه باندې 80,000 ماشومان راستنه شوي دي. دغه بنسټ د دې ماشومانو په راتلونکي اندېښنه څرګندوي او له نړیوالې ټولنې غواړي په دې برخه کې بیړني ګامونه اوچت کړي. فراهم کردن زمینه کار آموزش برای بازگشت کنندگان مهاجر افغان به خصوص اون سرپرست خانوار یک مسئله حیاتی و استراتژیک بلند مدت این خانوار است که در افغانستان بتواند به دنبال ایجاد شغل باشد، به دنبال کار باشد. ورته مهال له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر دوام لري. د هرات سیمه ییز مسؤلینو تازه ویلي دي د سرپناه او لومړنیو مرستو د برابرېدو ترڅنګ تر اوسه 160,000 تنه راستنېدونکو کډوالو لپاره وړیا سیم کارتونه ویشل شوي دي. لړۍ ښه منظمه روانه ده او هر مهاجر ورته موږ دلته سیم کارت توزیع کوو. تقریبا د شروع څخه تر اوسه پورې موږ 160,000 سیم کارتونه توزیع کړي دي او د سیم کارتونو دغه توزیع رایګان ده او د سیم کارت رجسټریشن طریقه چې دی هغه دغه فورمات چې کوم دی ورکول کېږي د بایومټریک له طریقه څخه پر هغه باندې دی دغه سیم کارت رجسټریشن کېږي. بل پلو له ایران راستنه شوي کډوال د مسؤلینو د مخابراتي شرکتونو له دې اقدام څخه په هرکلي سره هغه له کورنیو سره د اړیکو او د اضطراب او اندېښنې کمېدو برخه کې مهم بولي. مطرب پیاده شدیم چون اینجا سیم کارت همش قطع بودن دیگه. با فامیل از دیروز تا همین لحظه را از فامیل خبری نداشتیم. سیم کارت های ما قطع شد، خبری هم نداشتیم.
خود دیگه از این سیم کارت‌های به وطن خوش اومده دیگه. تماس رایگان برای تمام مهاجرین افغانستان که از ایران برگشتن یک تماس تلفنی رایگان برای افغان‌ها ایجاد کردن. اینجا خیلی خوبه. همین که ما اومدیم با آغوش باز حکومت از ما استقبال کرد. آغوشی که هیچ جای دنیا ما ندیدیم. اینجا به ما سیم کارت افغان سیم دادن، سیم کارت اتصالات دادن که ما تو کشور بیگانه محتاج به سیم کارت بودیم. ما از حکومت امارات خیلی سپاسگزاری می‌کنیم بابت امکانات. دا په داسې حال کې ده چې د هرات سیمه ییز مسؤلینو یې په وروستیو 3 اونیو کې څه باندې 621,000 افغان کډوال د اسلام کلا پولې له لارې هېواد ته راغلي دي. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو وزارت سرپرست له خلکو سره د مسؤلینو د نږدې اړیکو پر ساتلو ټینګار کوي. سراج الدین حقانی د ولایتي چارواکو دفتر رئیسانو سره په لیدنه کې هغه د خلکو او نظام ترمنځ یو پل بللی دی او په خبره یې چې ستر مسؤلیت پر غاړه لري. په همدې حال کې ځینې شنونکي هم د ټولنې پیژندنه او د خلکو د اعتماد ترلاسه کول له حکومت سره د خلکو همکارۍ لپاره د مسؤلینو په ځانګړي ډول امنیتي بنسټونو مسؤلیت ګڼي. خلکو سره د مسؤلینو د نږدې اړیکې پر ټینګولو د کورنیو چارو وزارت وکپال ټینګار. سراج الدین حقانی د ولایتونو د مقام دفتر رئیسانو لپاره د ظرفیت جوړونې یو اونیز سیمینار په پای کې نظام ته اعتبار بخښنه کې د دوی پر مسؤلیت ټینګار کړی او له همدې کبله خلکو سره د نږدې اړیکې د تامین غوښتونکی شوی دی. ښاغلي حقانی د ولایتونو د دفتر رئیسان د خلکو او حکومت ترمنځ پلونه بللي او د مسؤلیتونو په ترسره کولو کې د دوی د اخلاص او هڅې غوښتنه کړې ده. په عموم کې د چارو ادارې اړوند د ملي خدمتونو انسټیټیوټ له لوري د ظرفیت لوړونې په موخه یو اونیز سیمینار جوړ شوی و. دغه سیمینار وروستۍ غونډه جناب خلیفه صاحب حفظه الله سره ترسره شو چې خلیفه صاحب حفظه الله وینا وکړل، د ګډونوالو خدمات وستایل او د ولایتونو د دفترونو رئیسان د دولت او ولس ترمنځ د اړیکې مهم پل وبلل او وویل چې پر رئیسانو د ادارې ستر مسؤلیت پروت دی. نوموړي دغه راز د نظام اعاده او د شریعت تطبیق هم مهم مسؤلیت بللی دی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي هر کله چې حکومتي مسؤلین په ځانګړې توګه امنیتي بنسټونه وکړی شي په ټولنه کې ځای پیدا کړي او باور جوړونه وکړي د خلکو همکاری هم ترلاسه کوي. برای مردم زندگی مسئول زندگی امن تامین کنه. این خود در حقیقت رابطه پلیس با مردم بسیار خوب میسازه، حسنه میسازه. زمانی که مردم متوجه میشن که پلیس در خدمتشان است، احترامشان نسبت به پلیس بیشتر میشه و اعتمادشان به پلیس افزایش پیدا میکنه. نه تنها تامین امنیت شهروندان یکی از مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های اساسی نیروهای کشفی و امنیتی امارت اسلامی افغانستان محسوب می شود. له دې سره ښاغلي حقانی له خلکو هم غوښتي چې په خپل ټول توان سره د نظام د باور برخه کې کار وکړي. تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت مشر تل له خلکو سره د مسؤلینو پر ښه چلند او هغوی ته پر خدمت کولو ټینګار کړی دی. ملګري ملتونه وایي د کابل څه باندې 6 میلیون اوسیدونکي د اوبو د کمښت له بحران سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدنې برنامه ټینګار کوي چې په دغه ښار کې د اوبو کچه د پام وړ ښکته شوې ده او ورسره مقابلې لپاره اړتیا ده په دې برخه کې په لوړه کچه پانګونه وشي. په ورته وخت کې د اوبو انرژي وزارت د اوبو مدیریت او د کابل اوسیدونکو د اوبو کمښت ستونزې ته رسیدو لپاره د اوږدمهاله او لنډمهاله برنامو له ترلاسه لاندې نیولو خبر ورکوي. غلام داود چې د کابل په دارالامان سیمه کې ژوند کوي له کوره سلګونه متره لرې له کراچۍ او بوشکو سره دغه ځای ته راغلی دی. وایي له سحر وختي دغه ځای ته په لیکه کې ولاړ دی او اوس چې ساعت د ماسپښین نږدې 12 بجې دي لا هم ورته نوبت نه دی رسېدلی. داود په کابل کې د اوبو د کمښت اندېښمن دی او له مسؤلینو غواړي د پلازمینې اوسیدونکو د اوبو تامین برخه کې د جدي پاملرنه وکړي. دولت خب بیاید برای مردم یک چاه بکنه، بیاد یک منطقه را برای مردم سهولت کنه، 3 جای 2 جای 4 جای یک او پارت مردم که بکنه چاه بکنه که مردم آرام شود. 2 ساعت 3 ساعت نمیجه صبح ملازم کم یافته و مبره اینجا بیایی که کراچیش نوبت نیست. د داود په څیر میلیونونه نور خلک هم
په پلازمینه کې له دغه ستونزې سره لاس او ګریوان دي. کابل میشته خلکو هم غواړي د اوبو په مصرفولو کې د پام وکړي. باید در صرف آب باید بسیار از جدیت کار گرفته شود، به جای مصرف نشود. باید بسیار با او ما ارزش قائل هستیم، چون که روز به روز او سطح زمین او پایین میره و ما همیشه نیاز به آب داریم. خواهش ما از هموطنان خود همیست که صرفه‌جویی کنند، دقت کنند به مصارف آب خود، خصوصا از حکومت امارات اسلامی خواهش ما همیست که از بلند منزل‌ها یک طرحی را بسازند که جلوگیری شود از اضافه مصرفی آب، چرا که ما می‌بینیم بیشتر آب که مصرف میشه و تو به نتیجه مصرف میشه و در بلند منزل‌ها مصرف میشه. تازه د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدنې برنامې په کابل ښار کې د اوبو له کړکېچه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دغه بحران د دې ښار 6 میلیون تنه له ګواښ سره مخامخ کړي دي. کابل د اوبو د بېساري کړکېچ سره مخ دی. د اوبو کچه د پام وړ ښکته شوې ده او 6 میلیون تنه اوسیدونکي یې له خطر سره مخ کړي دي. له دغه بحران سره د مقابلې لپاره په لویه کچه پانګونې، پیاوړې همکارۍ او د اوبو کارونې او مدیریت په اړه د عامه پوهاوي لوړولو ته اړتیا لري. له دې سره د اوبو او انرژۍ وزارت د اوبو مدیریت او د کابل ښار اوسیدونکو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسېدو لپاره له لنډمهاله او اوږدمهاله برنامو څخه خبر ورکوي. د اوبو انرژۍ وزارت له پنجشیر څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال، د شاتوت لندر بند جوړول او د شاهروس بند څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال پروژې پلي کول او د ولسوالیو د کابل ولایت مختلفو ولسوالیو کې د چکډیمونو جوړول هغه پروژې دي چې دغه پروژو په تطبیق سره به انشاءالله په کابل ښار کې د اوبو ستونزه تر لوړې کچې پورې حل او دغه ستونزې ته به تر ډېره حده پورې رسیدګي وشي. د اوبو او انرژۍ وزارت ټینګار کوي چې د اوبو مدیریت او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمه کولو لپاره د اوبو بندونو جوړول او دغه راز د هېواد په ډېری برخو کې د چکډیمونو جوړول پیل کړي دي. د نن شپې خبرونه او راپورونه همدومره ول. تاسو ټول لیدونکو او همکارانو څخه په مننه. تر بیا ښې چارې.